په یو کلی کې یو غریب خو ډېر نیک هلک اوسېده. نوم یې سلیم و. سلیم له خپلې زړې مور سره په یو کوچنی خټین کور کې ژوند کوه. د دوی ژوند ډېر سخت و، خو سلیم تل د خدای شکر ادا کوه او له خلکو سره یې ښه چلند کوه. د کلی خلک به ویل سلیم غریب دی، خو زړه یې د سرو زرو دی. هر سهار به سلیم له لمر ختو مخکې پاڅېده، د مور لپاره به یې اوبه راوړې، لرګي به یې ټولول او بیا به د کار لپاره بازار ته روان شو. هسه هم ډېرې پیسې یې نه ګټلې، خو هیڅکله یې د چا حق نه خور. یو ورځ د ژمي سخته یخه وه. باران او تیز باد روانو. خلک ټول خپلو کورونو ته ننوتی وو. سلیم د بازار نه ستړی راستنېده چې ناڅاپه یې د لارې پر غاړه یو بوډا سړی ولید. بوډا لړزېده او ژامې یې ټولې لمده وې. سلیم ورنږدې شو او ویې ویل بابا جانه، ولې دلته یوازې ناست یې؟ بوډا په کمزوري غږ ویل زویه، زه مسافر یم، لاره مې ورکه کړې او ډېر وږی یم. سلیم خپل جیب ته لاس کړ. یوازې دومره پیسې ورسره وې چې د مور لپاره ډوډۍ پرې واخلی. لږ فکر یې وکړ، خو بیا یې ټولې پیسې بوډا ته ورکړې او ویې ویل بابا دا واخلی، لومړی ځان ته څه وخورئ. بوډا حیران شو. زویه، ته خپله هم غریب یې، ولې مرسته راسره کوئ؟ سلیم موسکی شو. نیکی د الله لپاره کوم، بدله یې هم الله ورکوي. بوډا د دعا لاسونه پورته کړل. الله دې ستا ژوند روښانه کړي. سلیم کور ته تش لاس ستون شو. مور یې پوه شوه چې زوی یې یو ځل بیا د چا مرسته کړې ده. هغې یوازې دومره ویل زویه، د نیکۍ بدله هیڅکله نه ضایع کیږي. سبا سهار کلی ته خبر راغی چې یو شتمن سوداګر راغلی او د کار لپاره صادق انسان لټوي. ډېر خلک ورغلل، خو سوداګر ویل زه داسې څوک غواړم چې رښتینی او مهربان وي. ناڅاپه هماغه بوډا سړی راغی، خو دا ځل په قیمتي جامو کې. د کلی خلک حیران شو. معلومه شوه چې هغه یو ډېر شتمن سوداګر و چې د خلکو ازموینه یې اخیسته. بوډا سلیم ته اشاره وکړه او ویل ما خپل صادق انسان پیدا کړ. ټول خلک حیران وو. سوداګر سلیم خپل ښار ته بوتلو او د خپل دوکان ټول حسابونه یې ور وسپارل. سلیم په لږ وخت کې د خپلې رښتینولۍ او زحمت له امله ډېر کامیاب شو. کلونه وروسته سلیم بیرته خپل کلی ته راغی. اوس یې لوی کور جوړ کړی و. د کلی غریبانو سره یې مرسته کوله او د یتیمانو لپاره یې مدرسه هم جوړه کړه. یو ورځ مور یې ورته ویل زویه ګورې، ما درته ویلی و چې د نیکۍ بدله خامخا وی. سلیم موسکی شو او د اسمان لور ته یې وکتل. هو مورې، که انسان له زړه نیکۍ وکړي، الله یې بدله ضرور ورکوي. هماغه ورځ د کلی خلک ټول راټول شول او د سلیم کیسه یې خپلو ماشومانو ته د عبرت په توګه بیانوله.